السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ټولو محترم و معززو په خوږ او حق دین اسلام باندې مینو مؤمنانو یوه ډېره اهمه او ضروري موضوع په مختصر وخت کې تاسو سره شریکوم. هغه دا چې یو لوی روحاني مرض دی او دا اصلا د یهودو روحاني او معنوي خطرناک مرض چې قرآن کریم هم ذکر کړی دی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك سورة البقره 4 نمبر آیات کې قسوة القلب د زړه سختوالی په هغه مبارک آیات کې الله پاک زجر او زورونه ورکړې ده په قسوة القلب باندې. قسوة القلب دا ویلې کېږي څه ته؟ مفسرین وایي عدم التأثر من آیات الله، اثر نه اخیستل د آیتونو د الله پاک نه. مثلا تا د قرآن کریم درس واورېده، هېڅ اثر یې در باندې ونه کړ، زړه کې یې ستا لارې ونه کړې، زړه کې دې ورسره نور او رڼا پیدا نه شوه. امام زجاج رحمه الله فرمایي چې قسوة القلب ویل کېږي ذهاب اللین والرحمة والخشوع، چې د نرمۍ صفت د بنده نه لاړ شي، طبیعت کې سختی پیدا شي، د رحمت صفت د بنده نه لاړ شي، د ظلم صفت پکې پیدا شي، خشوع او عاجزي د بنده نه لاړ شي، د دې ضد صفت پکې پیدا شي. مالک ابن دینار رحمه الله به فرمایل ما ضرب الله عبدا بعقوبة اشد عليه من قسوة القلب. حاصل دا دی کله چې الله پاک یو بنده ته سخته سزا ورکول غواړي نو د ده زړه سخت کي. د زړه د نرموالي دپاره ډېر علاجونه دي روحاني، د مثال په طور باندې د مرګ یادول او دغه شان د قرآن کریم تلاوت تدبر او تفکر سره، دغه شان صحبت الصالحین او دغه شان ته د شپې د تهجد المنځ او دعا. دا کتاب الزهد د امام احمد بن حنبل رحمه الله په هغې کې د موسی علیه السلام یوه دعا ذکر شوې ده، ډېره زیاته قیمتي ده. اللهم لین قلبي بالتوبه ولا تجعل قلبي قاسیا کالحجر. یا الله نرم که زما زړه په توبه باندې، مه ګرځوه زما زړه سخت په شان د تیږي. الله جل شانه دې موږ تاسو ټول د قسوة القلب نه وساتي او الله پاک دې زموږ ستاسو زړونو کې نرمي پیدا کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.